ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. درود شريف हुआ اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز علماء کرامو، زما محترم رونو، د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو مخکې د دې خبرې معذرت کوم چې ما نه خبره هېره شوې وه. درس مې وکړه، ګرمي وه نو بس سملاسم ماسپښین نه پس وده شم چې راپاڅېدم، ير مې وبیل کړ. مازدیګر لمونځ مې وکړه، مولانا محمد طاهر صاحب رنګ راغی چې رنګ راغی پکې څه نعتونه غوندي وو. شکي خو شوم، وی ته کم دی؟ مې ولې وی تا نه خو مونږ ټیم اخیستلې. مې ما نه خو بلکل ير. په دغه وخت سره مې هلک راوغوښت، مې شابه ما ورسوه. نو تاسو مې ډېر په انتظار کې اچولې، ډېر مې وکړولی او تر اوسه پورې م زما انتظار وکړ. وا پښتانه مو یو مسله م ده چې په یېره وي روژه م نه ماتېږي. نو ير مې و چې تاسو رانه خفه نه شئ، ځکه زما قانون او قاعده دا دی چې زه نه ځم داسې لږ دې ورځو کې بیمار غوندې یم نو پروګرامونو له نه ځم، خو چې وعده وکړم بیا خامخا ځم. هر څنګه چې خو د وعدې خلاف ورزي نه کوم. خو بس بلکل مې یېرو ډېر په منډو او په ځغلېدو راورسېدو. شکر دی چې ستاسو دې مجلس کې مو شرکت وکړو. زما وروڼو، حاجي احسان الله صاحب الله دې په عمر کې او الله دې په مال او په اولاد کې برکت واچوي. ډېره غټه قرباني ورکړه چې هغه مدرسې ته د قرآن او د دین او هغې دپاره ځمکه وقف کړه. دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دې دې په دې خوشحاله شي چې ما سره د الله مینه ده. دې دې په دې خوشحاله شي ما سره د الله مینه ده، ځکه چې د خپل کور دپاره یې زما غړه کې واچول چې ځای ورکړي. خانان خو ډېر دی، مالدار ډېر دی، د ځمکو خاوندان ډېر دی، ډېر زیات. یو ځل یو سړي یو وینځ اغوښتې وه، چې وینځ یې اغوښتې وه، هغه وینځ یې لګیا وه د پېشمني پاڅېده نو هغه وینځ یې دعا کوله. دعا کې څه وایي؟ وی یا الله زما یو حاجت دی براله پوره کې، دا دی چې ما وبخه. عجیبه سوال دی. او د هغې مینې په لحاظ یې وبخه چې کومه ستا ما سره ده، چې ستا ما سره کومه مینه ده د هغې په وسیله د نه سوال کوم چې ما وبخه. نو هغه مولا ویښو، نو هغه د سر نه بړستن اوچته کړه. ای وینځې، وی غلطه شوې. وی ولې صاحب غلطه شم؟ وی ته چې وی چې الله د هغې مینې په وجه چې ستا ما سره ده، نو دا غلطه شوې. داسې وایه چې زما تا سره کومه مینه ده د هغې په وجه، ځکه تا ته خپله مینه معلومه ده چې الله سره دې شته، خو دا راته څه پته ده چې د الله تا سره مینه ده. اوس هر سړی دا وایي چې زما خو الله سره مینه. موږ ټول چې دلته ناست یو نو الحمدلله الله سره مینه، ټول وایي الحمدلله. لیکن موږ ته څه پته لګي چې د خدای موږ سره مینه شته او که نشته. نو وینځې تېر وتې، داسې وایه چې یا الله زما تا سره کومه مینه ده د هغې په خاطر. نو ته وایې الله چې ستا ما سره مینه ده، تا ته څه پته لګي چې د الله د سره مینه شته که نشته. او وینځه وایي غلطه شوې نه یم، ټیک مې ویلی دی.
زم په هغه مینه سوال کوم چې د خدای ما سره کومه ده. وی تا ته څه پته لګي چې تا سره د خدای مینه شته که نه؟ وی که ما سره د خدای مینه نه وه لکه ستا به بړستن کې اوده پرته ومه چې دا زما زړه کې دې راویښه کړم او زما زړه کې واچول چې اودس وکړه او بیا زړه کې واچول چې 2 رکعته نفل وکړه، نو خو ما سره مینه شته که نه؟ نو زما وروڼو حاجي صاحب احسان الله صاحب سره د خدای مینه ده په دې بنیاد موږ وایو. د ده په زړه کې واچول چې مدرسې ته ځای وقف کړه، د ده زړه کې واچول چې په دې ځمکه به د خدای د قرآن درس کېږي، د ده زړه کې واچول چې په دې ځمکه به د رسول الله مبارک د علومو درس کېږي او دا به زما دپاره او د مور و پلار او د خاندان دپاره او د بچو دپاره د دنیا هم د ګټې ذریعه او د آخرت د ګټې ذریعه مې. دا ډېره لویه خبره ده وروڼو چې د چا زړه کې خدای پاک واچي د دین مینه. زمون خلقو خو دنیا سره تعلق دی، نو دنیا سره مینه زیاته ده، آخرت سره مینه کمه ده. صحابو کې دا صفت نو. زه راته صرف یو مثال در کوم، وخت کم دی. هغه مثال دا دی چې د حضور پاک مبارک زمانه وه، د حضور پاک مبارک زمانه وه او قانون به ده چې یو هلک به نوی مسلمان شو یا یو سړی، نو حضور پاک باغه سره ډېره مینه کوله. دې ته به مؤلفة القلوب وی چې د دې زړه سره مینه پیدا شي او د دین سره زړه لګي سي نه دا رانه ګډ وډ نشي. یو نوجوان هلک مسلمان شو زلمی او چې مسلمان شو راغی حضور پاک مبارک ته کېناسته، مسلمان شو مسجد نبوي کې حضور پاک سره ناسته شروع کړه. نو بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ته یو درخواست وکړه، وی صاحبه وی زما یو بل ملګری دی ستاسو صحابي دی مسلمان دی، د هغه سره پټې او پوله شریکه ده، نو زما مهرباني وکړه روزانه هغه پوله کږه ده زما او د هغه جګړې دا پوله راله نیغه که. خو څنګه یې نیغه که؟ وی د هغه صحابي 10 بوټي دي د کجورې چې هغه ماله راکړي، د هغه 10 بوټي به ماله راکړي نو پوله به نیغه شي، نو جنګ به ختم شي. اوس ګوره خلک خو داسې نه کوي که نه، خلک خو پوله نیغه که نو که زما پټې څه هغه ته وړی او څه به د هغه ما ته راوړي، نه دی وایي چې ماله به 10 بوټي به راکوي او پوله به هم نیغه وي. نو حضور پاک مبارک خو جواب ورکولی شو چې هلکه زه خو د پولو نیغولو پیغمبر نه یم، پوله خو چې ته په زمیندارانو نیغه که، خو مطلب یې دا و چې دا نوي مسلمان دی خفه نه شي. دی هم ورته ویلی شو چې پوله خلک نیغوي نو څه پټې به ستا هغه له راځي او څه به د هغه ستا له راځي، نو ته د هغه پوله هم نیغې او د هغه پټې وایه چې راکړي 10 بوټې. خو حضور پاک مبارک غږ ونه کړ چې دا نوي مسلمان دی پرېږده خیر دی، دی به خوشحاله شي. نو چې چا سره یې پوله شریکه وه هغه یې راوغوښت، هغه بوډا سپین ږیری نو هغه ته یې وی دا ستا ګاونډي دی ویم، وی ستا وره د پوله شریکه ده وی او صاحب وی دا پوله به نیغه کړو او په داسې طریقه به نیغه کړو چې ته به خپل 10 بوټي د هغې چې کوم ځای دی دته وبخې، ثواب به دې وشي، پوله به نیغه کړو. هغه صحابي بوډا او سپین ږیری هغه وی د الله رسوله که حکم کې که مشوره راکې؟ وی نه حکم خو نه کوم، مشوره در کوم. وی چې مشوره راکې زما نه ړکېږي، ولې 10 بوټي دله ورکړه؟ که حکم کې دا ټول باغ ستا د حکم نه قربان، 10 نه غون باغ به ونه ورکړم ستا حکم او که حکم نه کې مشوره راکې نو صاحب یو بوټي مې هم نه ړکېږي. نو حضور پاک مبارک وفرمایل چې حکم خو ځکه نه کوم چې ستا ځمکه ده او ستا ړني او دله یې ورکړمه، زما د خاطره به یې ورکې، نو زه ولې داسې وکړم؟ نو بیا ورته حضور پاک مبارک وفرمایل چې ښه یو چل وکړه، د دې 10 بوټو او د دې ځای چې کوم راځي د دې به مونږ پیسې درکړو، خو دا دله ورکړه چې پوله نیغه کړو. هغه صحابي خو سپین ږیری وایي د الله رسوله وی اډر کې حکم کې که مشوره راکې؟ وی نه حکم خو نه کوم. وی ښه نو که مشوره راکې نو په پیسو نه خرڅو باید سړی کلک شي. بیا ورته رسول الله مبارک وفرمایل وی ښه بل چل وکړه، ته دا 10 بوټي ورکړه او تاله به مونږ د دې عوض درکړو، ځمکه کې به بل ځای عوض درکړو، ځه بل ګاونډي نه به دله وغواړم. او ورته بیا وایي د خدای رسوله که حکم کې که نه غون باغ ورکوم، که مشوره راکې نه خیراتي ورکوم، نه په بیه ورکوم، نه په بدل ورکوم، بس زما بوټي دې نه ورکوم. رسول الله مبارک دا بوډاګانو سره خو به ګزاره کې که نه، او ورته مسکي و وایي ښه یو بل چل وکړه،
وی دا لس بوټي دله ورکا زه به ګارنټي او ضمانت درکم چې تاله به خدای پاک په جنت کې ردی په دی یو محل درکړي زه داسې به وکړو هر سړی چې نیک عمل کوي په دې تمه کوي چې خدای جنت راکړي خو یقین خو چاته نشته که نه او رسول الله مبارک ته به وحی شوي دی وخت کې ځکه وایي چې زه ګارنټي او ضمانت درکوم خدای به جنت درکړي محل به درله خدای درکړي هغه ورته څه وایي وایي د الله رسول همغه زړه درته وایم که حکم کې خیراتي ټول باغ چې څومره ستا خوښي که مشوره راکړې که نه ورکوم او که ته وایې خدای به جنت راکړي نو زه تا سره ګور ایمان مې راوړم منځونه در پسې کوم روجي نیسم صدقې ورکوم جهاد لازم نو جنت خو باسې ماله خدای راکوي ولې لس بوټې ورکوي چې دا دومره تا پسې مونځ کوم خدای به جنت نه راکوي او دومره جهادونه کوم نو خو جنت باسې خدای راکوي ستا ملګری نو ولې لس بوټې ورکوم دا بوډاګانو سره به ګزاره کوي که نه یو بوډا ډاکټر له لاړ وایي ډاکټر صاحب زما د املا خوږېږي نو ډاکټر وایي چې دا خو ته بوډی نو ورته وی دارو ته نه لیکم باباجي عمدې خیر ډېر خوښ کې دا خوږېږي ویره ډاکټر صاحب وي دا لاس مې م رپي وایي ګوره دا سړی بوډا شي لاسونه یې رپي دا د بوډاوالي اثر دی بیا ورته ډاکټر صاحب نظر مې هم کمزوری دی وایي باباجي دا هم د بوډاوالي اثر دی چې سړی بوډا شي ملی هم خوږېږي لاس یې م رپي نظر یې م کمي وایي ډاکټر صاحب غوږونه مې هم کمزوري دي وایي باباجي دا ټول د بوډاوالي اثر دی ولې درته بې ځایه دارو لیکم نو باباجي غوسه شو وی اصلي بوټ په اټک په دروازه لیکلی دی او دا شی د غاړې ته اچولی دی بوډاوالی سر او د بوډاوالی سر او د بوډاوالی سر ډاکټر ورته وی دا چې ته غوسه شوې که نه وایي دا هم د بوډاوالي اثر دی وایي نو په بوډاګانو سره خو به ګزاره کې چې حضور پاک نه فرمایي وایي چې مور پلار د کله بوډاګان شي نو سره به ګزاره کې اوف به مو ورته نه ولې ټول وجود د غریب کمزوري دماغ هم کمزوري نو بس نبی علیہ السلام مبارک مسکی شو چې دې سره وسو یو بل صحابي و درېم ګړی مونږ به کوم ځای کوو دلته به کوو ښه صحیح ده یو لس منټه به مونږ لیټ کړو خیر دی ښه هم دلته به وکړو انشاءالله نو حضور پاک یو درېم ګړی صحابي و هغه راغی رسول الله دا مجلس خو ختم شو هغه هلک هم لاړ او باباجي هم لاړ دې کې یو درېمګړی صحابي و هغه راغی ناستو په دې مجلس کې هغه وایي د الله رسوله وایي که زه په څه جایزه طریقه په ناجایزه نه په جایزه طریقه د ده نه دا لس بوټي دله والم په هره طریقه چې خو جایزه نو ماله به خدای جنت کې محل راکړي رسول الله مبارک سر ښکته کړه او د وحی انتظار یې کړه نو چې سر یې اوچت کړه نو وی فرمایل وی بالکل په جایزه په ناجایزه نه که تا دله دا لس بوټي راواغېستل نو تاله هم ګارنټي در کوم او ضمانت در کوم چې تاله به خدای جنت کې محل درکړي اوس دا صحابي چې دا کم درېمګړی و د ده په قبا کې قبا مسجد قبا تاسو به تللی عوالي ورته وایي په هغې کې د 300 بوټو د کجورو باغ و 300 بوټي ډېر شی دی او داسې باغ و چې په هغې کې مختلف قسمه کجورې وې لکه سیحاني او برني او عجوا او دا مختلف قسمه کجورې عربي او سکري او دا مختلف قسمه کجورې او پکې انګورو بوټي مو او پکې خشته والا مو او مزیدار چمن او کور هم پکې و د باغ نه به دیوال ته کړی و ښځه بچي به مو سره اوسېدل مشهور سړی و هغه لاړ دغه بوډا بابا صحابي له ورغی دروازه یې ورته وواله اوله راووته وی ما پیژنې وی نه وی زه د قبا یم او فلانکي مې نوم دی نو دا باغوانان یو بل پیژنې او دا غټ زمیندار هم یو بل پیژنې وی خالقه ته د قبا فلانکي وی ما خو اورېدلي چې ستا د 300 بوټو د کجورو باغ دی او هر قسمه کجوره پکې ده او انګور هم دي پکې او چمن او اوبه او کور هم ستا د باغ خو ما ډېر صفت اورېدلی ما وی زه به یو وخت درځم دا به ګورم وی مقه باغ زما دی وی څنګه راغلی وی زه خو یو سودا له راغلی ما سره وکړه وی تا نه چې حضور پاک مبارک کوم لس بوټي غوښتل نو هغه لس بوټي راکړه او دا 300 د کجورو باغ به راله غونډ درکړم هغه وی هلکه دا ته څه وی 300 بوټي خو ډېر لوی باغ دی
او هغې نه خو تا کور هم دی پکې ټول وي ټول در کوم خو دغه لس بوټې راکړه چې حضور پاک دنه غوښته هلکه سوچ وکړه دا ته څه وی وی ما پې سوچ کړی صلاح وکړه مشوره وکړه ما پې صلاح کړې ده یا لکه ته د لسو په عوض کې 300 بوټي او کوره ورسره کې وی یار څه دله در کوم دا لس راکړه بس وی ډېره ښه ده چې ته دا کې بس ټیک شوه فیصله شوه بس هغه لس بوټي دې واخېستل او غونډ د 300 د کجورو بوټو باغ یې وله ورکړ او چې سینګ کور ته لاړ باغ ته نو ښځې ته ویې د پلان کې مورې هله روزه دا بچي دې منو باسه او سامان هم دا باغ مې خرڅ کړی دی ښځې ته چې دا ووایي ښځه غریبه چېرته زغامي ښځې خو بل جوړ کړو دا دې څه وکړل ډېره سخیانې ښځې هم پکې وي او بعضې ښځې شومانې هم وي یاره یو خبره به راته وکړم نن سبا د سړو په نسبت ښځې سخیانې دي موږ چې چاته د چندې اواز وکړو که نه یقین وکړه داسې ښه دي چې غریبې سره صرف په دې غوږونو کې داسې 2-3 ماسې والی غریبې اچولې هغه هم د خدای په نوم په جومات کې ورکوي خو ښځه یریږي چې که ورکوم خاوند راته غوسه کېږي ګنې ښځو کې سخا د سړو په نسبت شته د حضور پاک زمانه کې رسول الله مبارک د اختر منځ کو نو زنانه به هم د اختر مانځل راته شاته به ولاړې نو راغې او زنانه ته ودرېد د هغوی ته صدقې ترغیب ورکړه حضرت بلال حضرت عبدالله ابن عباس وی ښځو به د غوږونو نه والی راغېشتې او د بلال صادر کې به یې ورغورځولې او د مرۍ نه به یې میلونه راغېشتل او بلال ته یې صادر کې ورغورځول او ګوتمې یې د ګوتو نه ایستلې او بلال ته یې صادر کې ورغورځولې داسې ښځو کې صدقه او سخا اوس هم شکر زمونږ په ښځو کې شته خو د خاوندانو نه یېرېږي که دا ګوتمه ورکوم خاوند به وي دا دې څه کړه ولې ورکې مال د ښځو اختیار د خاوند دی ابه مال هم د ښځو اختیار به هم د ښځو بهر کې ښځې ته یې وې روزه ښځې وې ای سړي داسې څه وکړل په چا دې خرڅ که دا باغ وی بس ته راځه ډېر ښه سودا مې کړې ده ډېره ښه ښځې وې چې سړیه دا باغ خو یوازې تا نه دی کامیاب کړی دې کې خو ما د سره خدمت کړی دې کې بچو د سره خدمت کړی زړه م پکې شین شو نو چې کامیاب شو نو دې خلاصه کړم د دې نه ښه باغ به بل کومې چې ته ما سودا کړې ده اخر ما سره خو صلاح به دې کړې وه زه بچي خو ماشومان دي نو ما سره خو به دې صلاح کړې وه بچي دې خوار کړل دا دې څه وکړل دې ورته وایي ای ښځې خفه کېږه ما داسې سودا مې کړې ده که مې درته ووایي ته به د ما نه زیاته خوشحاله شي وی ته خو راننه وځه که نه ما ته وایي څه سودا دې کړې ده وی زه نه درځم دا باغ ما خرڅ کړی دی پردی دی پردي باغ ته ولې درځم بې اجازته بس سامان راو بس بچي څه سامان به خو منګې او څه پوزکې او دغه زمانې دا سامان ښځه په ژړا شوه چې ای سړیه خدای څه سودا به دې کړې دا بچي به زه کم خوا بوځم زه به کم خوا ځم زه دې خبر نه کړم او چې بوټي کامیاب شو چمن هرڅه نو خدای ته خلاصه کړم دا بچي دې خوار کړل دا دې څه وکړل یا ښځې ته خو روزه که نه ولې جاړې ښه سودا مې کړې ده خوشحاله به شې که نه ښځې غریب یو ماشوم په یو طرف کې بل په بل کې راووته منګي او پوزکي باره وایستل ښه وایه څه سودا دې کړې ده دا بچي چاته بوځم دا ماشومان کم خواست بوځم دا سامان کم خوا یو سب څه دې کړې ده ما سره دې ولې صلاح نه کول ښځې خبره خو وره که نه وایه دا باغ مې غون خرڅ کړی دی او په چا مې خرڅ کړ د جنت په محل مې خرڅ کړی دی د رسول الله مبارک په وینا د جنت په محل مې خرڅ کړی دی دا به لاړ شي هېڅ خبره نشته مونږ له بردې په عوض کې الله د جنت محل راکړي چې دی وایي د ښځې اوښکې وچې شوې ښځې هم داسې نه وې وی مبارک دشه سړیا وی قسم په خدای که په جون کې د سودا کړې ده د دې نه قیمتي سودا دې بله نه ده کړې زه به پردی امسایه ګیرت وکړم پردی لوښي به ووینځم پردی کور به جارو کړم هېڅ پروا نشته خو چې خدای پاک موږ له په جنت کې محل راکړي نو چې بیا راغې نو حضور پاک مبارک ته الوې وی دا چل مې وکړو نو رسول الله مبارک مو دا ونه فرمایل چې دا خو دې زیاتې وکړه بچو سره نیم باغ به دې ورکړی و د 10 بوټو په ځای به دې 20 بوټي ورکړي و 10 به دې ورکړي نه د حضور پاک نظر په آخرت دی چې دنیا خو هسې تلو والا ده چې خدای پاک د دې 300 په عوض کې دله جنت کې محل ورکړي د جنت محل خو زره کوټې محل نه دی نو راغې حضور پاک ته الوې
نبی علیہ السلام ورته فرمایي وی ای فلان کیا وی زما د پاغه ذات قسم چې زما ساده چا په لاس کې ده چې تعالی به خدای پاک په جنت کې محل درکړي او زه به د ذمہداري کوم د خدای په دربار کې ګواهي بدله کوم. ګورو خیال سړی دی ته وایي مونږ خو چې دنیا کې مو ډېره کړه کارخانې جوړې کړې دکان مال دولت پلاټونه بنګلې نو څه به پکې دنه پاتې دي که لس بنګلې جوړې کړې درنه پاتې دي که لس جیره به دې واغېشت درنه پاتې دي کارخانه دې واغېشته درنه پاتې قسم په خدای چې قبر له به ځې او خالي لاس به دی مکمل خالي لاس غټ غټ خلق قسم په خدای مړه شو هغه خلک چې د هغوی د اربونو روپو جایدادونو لیکن خالی لاس د دنیا نه لاړه هوښیار سړی خو هغه دی چې هغه ځان له د دنیا سره اخر ښه کړي نو حاجي اسحاق الله صاحب ډېر هوښیار دی ګورې حقیقت ته ته وایم چې ما له خدای راکړه پرېږده دا لږ دې کې دا ګوره څاروي هغه دې سرېږي دې کې به هم څاروي سرېدل څارو پکې غول متیازې کول اوس به پکې څه کېږي د الله قرآن به پکې ویلي کېږي واه واه اوس به د پیغمبر مبارک دین پکې ښودلی کېږي ماشومان به پکې د خدای قرآن زده کوي نو ولې د خدای نه غیرتي ذات بل شته دی نشته که نه الله به ګوري چې دا ګوره دا چا دا ځای وقف کو دا ځمکې خو د خدای دي زمونږ نه پاتې دي زمونږ نه مخکې د چا وي د هغې نه مخکې د چا وي نن سبا خلک یو کنال او دوه کناله زمونږ طرف ته حکومت ته وایي دا والی او موږ له پې چپلاسي برتي کوي سکول له ورکوي د دې ممبرانو نه خلک خفه دی ما له سکول منظور نه کو ما له سکول منظور نه کو کنال دوه کناله انتقال ورکوي سرکار پسې او چې ما له چپلاسي برتي کوي نو یو کنال دوه کناله د دنیا د چپلاسیتوب دپاره ورکې او چې خدای له دې ورکو د خدای د رسول له نو الله په دې د پیغمبر چپلاسي کې په آخرت کې دې نه ښه شی بل شته دا خو ډېره ښه سودا ده او بهترینه سودا ده نو د مارونو ده خو محنت وکړه او ده خو ځای ورکړه مولانا محمد طاهر صاحب اب پکې لګی د قرآن درس په پکې کوي مولانا محمد رضا صاحب زمونږ شاګرد دی دا ټول به خدمت پکې کوي خو لیکن دا خو جوړول هم غواړي کنه ده خو دا قرباني ورکړه لیکن جوړول به غواړي جوړولو سره به څه کوې چندې به وله غواړی دا خو ډېر دین د شرم دی شرم دا چې کوم چندې نن سبا په سوزکو کې خلک غواړي خدای مو بخا او جومات جوړېږي او 10 روپۍ راوړی او 20 روپۍ راوړی او چې 10 ورکړي وی پلان کې 10 روپۍ راوړی اته واړه جنتونه وله خدایه ورکړي نو خدای دې په تڼاکه سټکورې کا چې په 10 روپۍ دې غونډ هغه له اته جنته ورکړل نو موږ به څه کوو دا موږ هسې مونځونه کوو هسې روز موږ به په کوم ځای شپې کوو کوم خوا به ځو ځکه 10 روپۍ خو دې ټول او ته به خوار چې څه کوې ځکه په 10 خو دې تا هغه له ورکړل نو ته به څه کوې کوم ځای به باندې اوس خو لا بل چل کوې زه را روان وم د شیرګاه ډېره موده شوه نو هغه یو چې زمونږ کلي کې پخوا یو حفظ اوس مړ دی هغه به چندې غوښتې نو وی خدای مو بخښه که نغدې نه د چرګ واګی راوړی ما وی ښه نه بس دې راټینګ کړی دی ځکه په دې بانډو میرو کې خو زنانو سره اګی وي که نه او زنانه له سوان دیم دي نو چې 10 اګی هم راوړي نو 10 دونه 20 نو 200 روپۍ شوي داسې اګو ولا باران را روانو دنیا خلک ماشومان وړي او پلان د دې کور نه څه دی نوم دی بچې پلان کې 10 اګی راوړی او د پلان کې 15 سم د اګو باران خو هر شي دا خو دی سم نه به درانیولی دی نو دا ګانه څه چلی وکړو یو اګی له ټس ورکړو په مری راواړوله ما هغه ډرایور ته ته ورمخکې شه چې ورمخکې شو مې پیدا بند کړه لوډ سپیکر نو بند یې کوي شیخ صاحب ته مې خوار شي اګی د جومات دپاره د خلکو نه غواړي او سکې په خپله اومیس کې دومره چالاکو په دې مری لاس کېښود وایي داسې چغې وایي څه خیال هم راغی نو دغه چندې مې ډېرې بدې شي چې دا سوزکي ګرځي جومات ته چاند اوس تاسو مسلمانان یو مونږ ټول وایي الحمدلله چې ته عیسایان به هم نه لیدي چې هغوی د خپلې ګرجې دپاره چندو پسې په کوڅو ګرځي چې ته یهودیان به هم نه لیدلی چې ته هندوان به هم نه لیدلی ما سوا زمونږ د مسلمان نه جومات له اول به ځای پسې منډې وایي بیا مدرسې له بیا به ګرځي کوڅه په